مولا امیر مومنان یو مقام باندې خپلو کسانو سره خطاب کوي، خپلو کسانو ته نه تاسو سران خطاب دی. او د علی منون کیو او د مولا منون کیو غواړو چې تاسو مرګ اور زندگی او پیژنو. د علی نظیر کې زندگی څه شی دی؟ د علی نظیر کې مرګ څه شی دی؟ دا غسلوی وینا اور نه وینا دا خو د بدن مرګ دی نه. علی تا نه د بل زندگی تقاضا کوي. د مولا امیر مومنان نظیر کې چوک جم دی دا داسې زغه حیات عمومم کوم یو کاس مړ دی مړ یعنی درانګه زغه نه ز خپل ځان وساتم. مولا امیر مومنان ارشاد فرمایي الموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاہرین. ساده او ټکیو کې ترجمه څو پټیټو سترګو شمدون کونا دغه شمدون نه دی دغه مارګ دی. په اوچاتو سترګو باندې مارګ ملو شي غا مارګ نه دی. آها توجه مو ماته د دوستانو قسم مزوانان روړه په ټیټو سترګو ژوندون کوونه دغه زندگی نه دی دغه مرګ سره برابر دی. د علی نظیر کې ټیټې سترګې څه ټیټې سترګې دا څه ته حق نه نشي ویلی، باطل ته باطل نه نشي ویلی، جایز ته جایز نه نشي ویلی، ناجایز ته ناجایز نه نشي ویلی، حلال ته حلال نه نشي ویلی، حرام ته حرام نه نشي ویلی. که کله داسې زندګي د تا راغلله داسې وخت تاسو باندې راغللو چې ته د حلال او د حرام خبره نشي کولی، جایزو ته جایز ناجایزو ته ناجایز نشي ویلی. ته خپل نظیر کې ژوندی یې اما د علی نظیر کې ژوندی